د زابل ولایت په مرکز قلات کې د محمد رازق صادق په مالی ملاتړ او د زابل د کرکټ امیریت په همکارۍ د 8 لوبډلو ترمنځ د میرویس خان نیکه په نوم د شلوریزو سیالیو لړۍ پیل شوه. د دغه سیالیو د پیل مراسمو کې د دې ولایت د کرکټ امیر محبوب محبت وویل د دغه ډول سیالیو ترسره کېدل د لوبغاړو په همغږۍ او ظرفیت لوړونه کې مهم رول لري. نوموړي زیاته کړه د دې سیالیو په ترسره کېدو سره ځوان لوبغاړي کولی شي خپلې وړتیاوې وښایي او د لوړې کچې سیالیو لپاره ځانونه چمتو کړي. د دې سیالیو څخه د زابل کرکټ امیریت او بلکې د خصوصي سکتور عبدالرزاق صادق د دې ملګرو د ټولو هڅو هان دا ده چې د کرکټ په غوړېدا کې دا سیالي رول ولوبوي، کوشش وکړي چې دا سیالي د کرکټ د پرمختګ لپاره سبب وګرځېږي او دغه سیالي د کرکټ په پرمختګ کې مهم رول ثابت کړي. بل لور ته یو شمېر لوبغاړو دغه سیالۍ ګټورې وبللې او زیاته یې کړه چې دا ډول سیالۍ د ځوانو استعدادونو د غوړېدو، تخنیکي وړتیاو د ودې او تجربو د زیاتوالي لپاره غوره فرصت برابروي. دوی له مسؤلینو او سوداګرو څخه په زابل کې د شته معیاري لوبغالي چې اوس مهال د اوبو د نشتون له امله یې چمن د وچېدو له جدي ګواښ سره مخ دی د ځانګړې پاملرنې غوښتنه وکړه. دا ټورنمنټ لوبغاړو ته په کلني پلان کې ډېره ګټه رسوي. دوی امروزه د کرکټ سره بلدوي. موږ غوښتنه د کرکټ بورډ څخه دغه ده چې موږ دغه پوره کال کېږي چې پر خاورین میدان باندې اخته یو. دغه غټ لوبغالی مو د وچېدو پر حالت ده، اوبه یې کمې دي، چمن یې وچ ده. نو د کرکټ بورډ څخه مو غوښتنه ده چې د هغه یو چاره وکړي. برما راته وایي موږ پر خاورین میدان باندې کرکټ کوو یا میچونه کوو، نو له ده څخه دا غوښتنه ده چې دی موږ ته میدان راته سم کړي. د یادونې وړ ده چې د میرویس خان نیکه په نوم پیل شوې دغه شلوریزې سیالۍ به شاوخوا یوه میاشت دوام وکړي.